حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزي فضیلت او قدر قیمت بیانولو ارشاد یې فرمایلو چې د انسان مسلمان هر یو عمل ثواب چې الله یو په لس ورکوي، یعنی د نور امتونو په مقابل کې د دې امت اعمال چې الله د یو نیکی په بدله کې لس نیکیانې ورکوي. دا د الله جل شانه یو عام قانون دی. دا اجر متعلق چې دی نور امتونو په لحاظ سره دی امت الله ډېر ثوابونه ورکوي. وایي بعضې اوقاتو کې خاص حالت د وجې نه، خاص خشیت او کیفیت د وجې نه الله جل شانو بعضې بندگانو ته چې مقبول بندگان وي د هغوی د اعمال حسنو د وجې نه هغه ته الله د یو نیکي په عوض کې یو په 200 ورکوي، څومره د هغه اخلاص زیات وي. بیا نبي علیه السلام فرمیل چې دا عام قانون د الله جل شانو یو رحمت دی، د الهي رحمت دی، او الله جل شانو فرمایي چې روژه د دې عام قانون نه مستثنا ده چې نور اعمال یو په 200 الله ورکوي، یو په 10 ورکوي، روژه ډېره مستثنا ده. او الله وایي چې بنده خاص ما د ویرې د وجې نه دا روژه نیولې ده، دا یو تحفه ده، نو زه څنګه چې غواړم هغه ته به اجر او ثواب ورکوم. بنده زما د وجې نه هغه خپل خواهشات بند کړي دي، سکلې بند کړي دي، خوراک یې بند کړی دی، نو زه به د خپل مرضي مطابق هغه ته بدله ورکوم چې هغه خپل نفس او خواهش هر څه به کنټرول کړي دي، نو زه به د خپل مرضي مطابق هغه ته اجر او ثواب ورکوم. د دې حدیث روایت بخاري شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نام د روژې فضیلت معلوم شو چې نور اعمال الله جل شانه د هغې ثواب یو په 10 دی امت ته ورکوي. کله کله د یو سړي اخلاص ډېر زیات وي، خشیت ډېر زیات وي، د الله نه ویره ډېره زیاته وي، الله یو په 200 ورکوي هغې ثوابونه. خو الله وایي چې روژه دې نه مستثنا ده. روژه وایي زما بنده زما دپاره نیولې وه، ما نه یېرېده، زما د وجې نه خوراک څکل نه کولو، زما د وجې نه خپل نفس خواهشات بند کړي وو، وایي الله وایي زه به په خپله د روژې بدله ورکوم. نو دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، نو ډېر کوشش وکړئ چې روژه کې ډېر ښه اعمال وکړئ، د الله نه وویرېږئ، ګناهونه پرېږدئ، نیک اعمال ته متوجه شئ او د غلطو کارونو لاس واخلئ او په دغه حدیث باندې عمل وکړئ چې الله جل شانه موږ تاسو ته د خپل خواهش مطابق اجر او ثواب راکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.